وند ښځې سره کوروالی نشي کولی چې کله ښځه بیماره وي د حیض په بیمارۍ سره چې دا زنانه کله پاکه شي که نه پاکه شي او څو پورې غسل نه یې کړی حدیث نه مخکې یو مسله مې ذهن ته رالاغه ده چې ما دا ووایي چې خاوند د ښځې سره کوروالی نشي کولی چې کله ښځه بیماره وي د حیض په بیمارۍ سره چې دا زنانه کله پاکه شي که نه پاکه شي او څو پورې غسل نه یې کړی هغه وخته پورې سره کوروالی نه کېږي اگر که بعض علماو دا قول دی چې پاکه شو بس دې سره کوروالی کېږي هنا جمهور العلماء دا امت اکثر علماء دا وی بلکې بعض علماء خو بلا اجمام ذکر کړی دا اگر که کمزوري خبره ده چې کله زنانه د حیض نه پاکه شي نو چې څو پورې غسل نه یې کړی خاوند ورسره ملاقات نشي کولی ملاقات معنی یعنی کوروالی دلیل پیسه دی الله قرآن کې ویسألونک عن المحیض اے پیغمبره دوی تا نه تپوس کوي د حیض په باره کې قل هو اذى ته ورته ووایه دا ګندګي ده فاعتزلوا النساء في المحيض نو د حیض په دوران کې د زنانو نه ځان لرې ساتي د څه نه لرې ساتي کوروالی دا مطلب دی ځان ته لرې ساتي یعنی یهودو په شان چل به وکړو انشاءالله دا به حدیثونو کې راشي کیدای شي نن خو وخت ختمېدو والا دی روان درس کې چې یهودو به د حیض زنانه سره څه تعلق ساتو او نصاراو به سي چل کوو او زمونږ په امت کې د څه ګنجایش دي او د څه نه دا انشاءالله دا بیان معنی دا چې د زنانو نه ځان لرې ساتئ یعنی کوروالی به ورسره نه کوو ولا تقربوهن نږدې کېږئ به ورته نه حتی یطهرن تر دې چې پاکې شي فاذا تطهرن نو کله چې پاکې شي بیا ورسره ملاوي نو پاکوالی څو پیرې ذکر کړو دوه پیرې اول پیر حتی یطهرن تر دې چې د دوی وینه ودرېږي فاذا تطهرن نو کله چې پاکې شي په څه سره په غسل سره نو بیا ورسره ملاقات بیا ورسره کوروالی هغه کولی شي والله اعلم